السلام علیکم ملګرو، امید ساتم چې ښه به یې د ژوند په خیر خوشحالو کې به یې. په دې ویډیو کې مونږ تاسو ته دا طریقه ښیو چې تاسو څنګه په ښه طریقې سره خپل په تصویرانو باندې لیکایي وکئ او یا مثال په طور تاسو چې کوم دی داسې قسمه لیکایي وکئ. دا تاسو کتی شئ لکه دا چې ما څنګه کړي دي، تاسو دا لیکل کتی شئ. نو امید ساتم چې تاسو به دا طریقه خوښه شي. د هغې نه مخکې که کومو ملګرو زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د ټولو نه اول به تاسو له د یو اپلیکیشن ضرورت وي، هغه تاسو ته ډېر په اسانۍ سره د اپ سټور یا د پلی سټور یا د سنیپ ټیوب نه میلاویدی شي. هر کله چې دا اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ، تاسو کتی شئ دا اپلیکیشن دی پیکس آرټ. هر کله چې مونږ دا اپلیکیشن اوپن کو، د دې نه پس به مونږ سره داسې انټرفیس راشي. هر کله چې داسې انټرفیس راشي، مونږ په پلس نشان باندې کلیک کو. د پلس نشان نه علاوه تاسو کتی شئ چې مونږ به ډایرکټ بوځي خپل د ګیلرۍ تصویرانو ته. مونږ به سیمپل کلیک کو په آل فوټو باندې. مونږ چې هر کله په آل فوټو باندې کلیک کو، تاسو کتی شئ تاسو په ګیلرۍ کې چې څومره تصویران موجود وي هغه به تاسو ته راواړئ. نو مثال په طور زه خپل یو تصویر رالمه او ساده لیکایي پې کومه. لکه مثال په طور دا زما یو تصویر شو، دا ما سلیکټ کو. هر کله چې تصویر ما سلیکټ کو، زه به واپس بیک شمه. د دې مین کم سایز چې دی هغه تاسو بیا ځان له برابرولی شئ. د ټولو نه اول به تاسو دا کم ټولز چې دی تاسو به په دې باندې کلیک کوئ. تاسو به خپل بیا چې کم دی له دې نه له پاسه بیا د کراپ نشان درکړی، تاسو کتی شئ دا کلیک کوئ. تاسو کتی شئ تاسو خپل دا تصویر آیا د فیسبوک دپاره، یوټیوب دپاره یا د انسټاګرام یا د لایکي دپاره یا وغیره د څه دپاره چې تاسو جوړول غواړئ، تاسو به د هغې دپاره سایز سلیکټ کوئ. زه به بهر حال 16:9 سلیکټ کړم ځکه چې دا عام سایز دی. دا تاسو په فیسبوک کې هم کار کوي او وغیره. هر کله چې دا ما سلیکټ کو، تاسو کتی شئ زما تصویر دومره راغلو. ځکه داسې راغی چې ما داسې غوښتو. اوس که چېرې زه غواړم چې دلته لیکایي وکړم، د ټولو نه اول تاسو له پکار دی چې تاسو کومه لیکایي کوئ، تاسو له پکار دی چې تاسو هغه لیکایي د ځان سره د اول نه داسې په بل ځای کې کاپي کوئ او مطلب تاسو په اسانۍ سره بیا لیکلی شئ. لکه مثال په طور دا یو ټپه ما کاپي کړه. ما ته د دې اسانتیا په دې وجه ده چې دا ما الریډي لیکلې ده. تاسو کتی شئ تاسو به د ټولو نه اول دا کم ټیکس اپشن چې دی تاسو به په دې باندې کلیک کوئ. هر کله چې تاسو په ټیکس اپشن باندې کلیک کوئ، تاسو به بالکل هر هغه لیکل چې تاسو کاپي کړي وي د بل ځای نه دلته به تاسو پیسټ کوئ. که چېرې تاسو تازه لیکل غواړئ، تاسو دلته کولی شئ. د دې نه علاوه هر کله چې تاسو پیسټ کوئ، تاسو له پکار دی چې لاندې دویمه کومه کرښه د هغه ته کټینګ وکئ. ښه جي، دا تاسو کتی شئ چې یوه کرښه پاتې شوه. اوس چې لیک مې درشي ورته جاړه، دا جاړه چې کوم دی دا زموږ نه په لاندې دویمه کرښه کې پاتې شوی دی. مونږ او تاسو له پکار دی چې دا جاړه ترې هم کټ کو او له پاسه په دې باندې کلیک کو. هر کله چې مونږ په دې باندې کلیک کو، مونږ او تاسو له پکار دی چې دې له کم کلرونه تاسو ورکوئ هغه تاسو په دې طریقې سره ورکولی شئ. تاسو بیا سیز په دې طریقې سره غټوئ. زه به دې له سیمپل سپین کلر ورکړم او بیا به سټروک ووهم. په سټروک کې به ورله مثال په طور یلو ورکړم. ښه جي، تاسو دا کتی شئ. اوس د دې چې لیک مې درشي ورته چې کوم دی هغه ټکی ما نه پاتې شوی دی، نو ما له پکار دی چې هغه ټکی هم په دې پسې راوخېږم. نو مونږ تاسو له پکار دی چې دا نور لیکایي واپس کټ کو او دا جاړه به د دې سره بیا دغاندې سلیکټ کو او دا لیکایي چې کومه ده دا به مونږ تاسو په دې طریقې سره واپس د دې سره یو ځای کو. تاسو کتی شئ دا مونږ یو ځای کړو. اوس که چېرې ستاسو خوښه نه وي چې دې ته دا کلر بدل کړو، تاسو به په دې باندې له پاسه کلیک کوئ او لاندې کب کلر، سټروک او کیپیسټي، بلینډ دا کم اپشن چې تاسو په دې سره دا بدلولی شئ.
ښه ملګرو د دې نه علاوه به تاسو دوباره په ټیک مارک باندې کلیک کوئ او تاسو بیا په ټیکس باندې کلیک کوئ او د دې نه علاوه به تاسو بیا راشئ هر هغه لیکل چې تاسو کړي وي یا یې کول غواړئ تاسو به ولیکئ. لکه مثال په طور زه دویمه کرښه چې کوم دی هغه لیکمه. د دویمې کرښې تاسو کتی شئ چې ما سره چې کوم دی دا کرښه سیوا ده نو ماله پکار دی چې زه دا نیمه کرښه اول ټچ کمه او نیمه ورسره بیا دوباره. تاسو کتی شئ زه د ټپې کومه دویمه کرښه چې دا هغه لیکمه او بیا یې یو ځای کومه نو تاسو طریقه زده کولی شئ. که بیا هم کومو ملګرو ته مسله وي نو یقینا موږ سره زمونږ د واتساپ په نمبر هر وخت رابطه کولی شئ. موږ به کوشش کوو چې تاسو ته داسې ښه طریقې راوړو. تاسو کتی شئ چې لیک مې درشي ورته جاړه ما چې لیکو ما ورته ډیر دا اوس ډیر چې کم دی د ډیر نه پس به چې کم دی مونږه نور کوم لیکایي هغه لیکل غواړي. تاسو کتی شئ چې جړلې دینه به هم اوس زه د دې سره چې کم دی سیمپل کلیک کمه او ستاسو خپله خوښه ده چې تاسو کم کلرونه استعمالوئ. تاسو کتی شئ د دې نه علاوه به تاسو بیا له پاسه کم ټیک مارک اپشن چې ده به تاسو سلیکټ کئ. د دې نه علاوه به تاسو بیا له پاسه کم غشی چې راځي تاسو به په دې باندې کلیک کئ. اکثر موږ سره داسې وشي چې دوی موږ ته وایي تاسو پیمنټ وکئ. که چېرې تاسو د دې ځای نه ډایرکټ سیو شو ټیک ته تاسو کتی شئ دا سیو شو تاسو به په سیو اپشن باندې کلیک کئ او دا به لاړ شي سیمپل ستاسو ګیلرۍ ته. آیا اوس موږ ګورو چې دا زموږ ګیلرۍ ته لاړ یا لا نړ. تاسو به سیمپل خپل ګیلرۍ ته لاړ شئ او په ګیلرۍ کې به خپل د پکس آرټ کم سایډ چې دی تاسو به هغې ته لاړ شئ نو یقینا چې دا سیو شوی دی. امید ساتم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوی وي. که نورې هم ستاسو څه قسمه ویډیوګانې پکار وي د ایډیټینګ په باره کې تاسو موږ سره زموږ د واتساپ په نمبر او یا د کمنټ د لارې رابطه کولی شئ. تر د بلې ویډیو پورې ماله اجازت راکئ. په لوی الله مو سپارم د الله په امان.